د لوړو زده کړو وزارت اطلاعات او نشراتو او عامه اړیکو ریاست مطبعه یو آمر شپږ اداري او 21 تخنیکي کارکونکي لري. یاده مطبعه د دغه وزارت مرکزی ادارو، پوهنتونونو او تدریسي روغتونونو د چاپي موادو چاپ او تنظیم چارې پر مخ وړي. د نشراتو ریاست د مطبعې د مسؤلینو په وینا د روان 1402 هجري شمسي کال په 13 میاشتو کې په دغه مطبعه کې د وزارت مرکزی ادارو او دویمي واحدونو 10304 جلده اداري او درسي کتابونه، 150 علمي مجلې او د لوړو زده کړو وزارت 4619 چاپ شوي دي. همدارنګه دغه مطبعې په 13 میاشتو کې د تدریسي روغتونونو د ناروغانو لپاره 9,000 جلده دوسیې، 1,640 قطعې اداري پاکټونه، 1,091 قطعې مکتوبونه، فورمونه او کارتونه چاپ کړي دي. دغه راز د مرکزی ریاستونو او دویمي واحدونو لپاره یې 55 مهرونه ډیزاین کړي او دغه وزارت ته راغلي ټول کتابونه، ورځپاڼې او مجلې د وزارت پر مرکزی ادارو ویشلې دي. په دې مطبعه کې زموږ سره موجود ماشینونه 2 پایې کاپي پرنټرونه، 1 پایه افسیټ ماشین، همدارنګه د ګنډلو او برش ماشینونه، همدارنګه 2 پایې رنګا پرنټرونه او 2 پایې ساده پرنټرونه او یو لړ نور ماشینونه موجود دي چې په استفاده سره د لوړو زده کړو وزارت اړوند د ټولو اداراتو فرمایشونه چې د مطبعې ته راځي پوره کیږي. البته ځینې ماشینونه د زیات استعمال په وجه زاړه شوي دي چې یو شمېر په دې وروستیو کې موږ تازه ترمیم کړي دي او د نوو ماشینونو لپاره مو د وزارت مقام ته پیشنهادونه کړي دي چې د نوو ماشینونو په خریداري سره به انشاءالله دا مطبعه یو با کیفیت او پرمختللې مطبعه شي. د لوړو زده کړو وزارت د اطلاعات او نشراتو او عامه اړیکو ریاست مطبعې په 13 میاشتو کې د چاپي موادو 2,084,814 افغانۍ لګښت درلود چې ټول ټال یې 9,95,125 افغانۍ د وزارت بودیجې لپاره سپما کړې ده.